په موجوده وخت کې په پاکستان کې افغانان له ډېرو اندېښنو سره مخ دي، ځکه چې روانه د می میاشت ده او دې پسې د جون میاشت را روانه ده. نو دا هغه میاشت ده چې افغان مهاجرینو ته د حکومت لخوا څخه په پاکستان کې د پاتې کېدو لپاره اعلان شوی و. نو کومه پالیسی چې روانه ده په حاضر وخت کې په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د اخراج، نو دې سره افغانان ډیر زیات ورخطا دي، په تشویش کې دي او دوی له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. دوی نه پوهیږي چې په پاکستان کې به دوی ته د اوسېدو اجازه ورکړي او که به د سیاسي کارډ لرونکو په څیر دوی ته هم حکومت ووایي چې تاسو نور افغانستان ته لاړ شئ. ولې دلته یو څو ټکي دي چې باید هغه ذکر شي. لومړی مثبت ټکی دا دی چې څو ورځې مخکې چې کله ما د تیر نگران حکومت یا موقت حکومت له وزیر اعظم څخه پوښتنه وکړه، انوار الحق کاکړ څخه، چې دا ښځې ماشومان داسې په یو دمي حالت افغانستان ته استول کیږي، دا لږ د پریشانۍ وړ نه ده؟ نو هغه ویل چې بالکل دا د پریشانی وړ ده او حکومت هم د دې اجازه نه ورکوي، نه امر کړی دی. او دا خبره ورسره وکړه چې د افغانستان چارواکو ته، د اسلامي امارت چارواکو ته پکار دا دی چې هغه پاکستانی مسؤلینو سره کینی، چارواکو سره خبرې وکړي. نو هغه ټکي ته په کتو اوس چې موجوده د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت د مسؤلینو په منځ کې چې کوم دغه سیاسي هلې ځلې ګورو، دا زیاتې شوي دي. څه وخت مخکې کابل ته د پاکستان د خارجه چارو وزیر اسحاق ډاډ سفر ورسره اوس دا دی. پرون تازه چې کوم دی د پاکستان د افغانستان لپاره چې کوم ځانګړی استازی دی محمد صادق خان، هغه سفر کړی دی. چې د چین هم چې کوم استازی دی د افغانستان لپاره، هغه هم کابل ته تللی. یو درې اړخیزه ناسته هم د دوی په منځ کې شوې ده چې په امنیتي مسایلو، تجارتي او داسې سیاسي چې کومې اړیکې دي په دې باندې به بحث کیږي. خو دغه چې کوم تماسونه دي دا د افغان مهاجرینو لپاره ډیر ګټور دي، تر کومه پورې چې دا دواړه هیوادونه په خپل منځ کې فعال وي، سیاسي اړیکې ښې وي. نو دلته به افغان مهاجرینو ته دا یو څه ناڅه ریلیف یا ګټه ورسوي. بله خبره ورسره دا ده چې اوس چې د پاکستان او هند کومه شخړه روانه وه، کوم دلته د دوی په منځ کې دا نظامي مشکلات ولو یا جنګ و، د کشمیر په سر باندې دلته یو بل سره دوی څو ورځې جنګ هم وکړ. نو دا د امریکې ولسمشر لخوا څخه اعلان وشو چې د هند او د پاکستان چارواکو سره اوږدې خبرې وکړي او دوی راضي شول چې دغه جنگ بند کړي. یعنی دلته یو امید دا پیدا کیږي که چیرې نړیواله ټولنه، امریکي حکومت دا دلته په پاکستان کې د افغان مهاجرینو په موضوع د پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي، نو کېدای شي یو څه ناڅه ګټه ورته ورسوي. ځکه چې همدا نړیواله ټولنه وه، د امریکي حکومت چې دلته څو لسیزې د افغان مهاجرینو ملاتړ کړی وو، نو که نن هم دوی د افغان مهاجرینو ملاتړ ته ادامه ورکوي، نو حتما دا مثبته نتیجه ورکولی شي. دوهم دا دی چې دلته کوم افغان مهاجرین په پاکستان کې ژوند کوي، د هغوی لپاره یونیسیار هم دا وایي چې دوی داسې په یو دمي نشي تللی افغانستان ته. اول خو امکان لري چې حکومت وخت ورکړي. خبرې روانې دي د یونیسیار او د پاکستان د حکومت ترمنځ. که چیرې حکومت وخت نه هم ورکوي، نو داسې په یو میاشت دوه میاشتو کې دا افغانان نشي تللی خپل هیواد ته. دوی ته باید لږ وخت ورکړي چې دوی په یو پراپر طریقې سره افغانستان ته لاړ شي. نو زه دا فکر کوم چې تر کومه پورې چې د پاکستان او د افغانستان د چارواکو په منځ کې سیاسي روابط قوي وي، نو دلته به یو میکانیزم هم وجود ولري، یو پلانینګ، یو طریقه کار دغو افغان مهاجرینو د آینده لپاره. بله خبره دا ده چې دلته داسې افغانان شته دي چې د کروڑونو روپو کاروبار لري. دغه نن زه
په ترنول کې یو افغان مهاجر سره ما ولیدله، وایي چې 10-15 لکه روپۍ دلته په کاروبار کې له خلکو سره بندې دي او دا پیسې چې راباسي نو دا هم وخت غواړي. نو د دې لپاره دوی وایي چې یاره حکومت دوی ته لږ وخت ورکړي، لږ ریلیف ورکړي. دا خبره دوی قبوله کړې ده چې په پاکستان کې دوی ته د اوسېدو لپاره نور هغه پخوانۍ زمینه سازي نشته ده، ولی دوی غواړي چې لږ وخت په دې خاطر دوی ته ورکړل شي تر څو دوی وکولی شي دا خپل کاروبارونه، خپل مسایل دا راټول کړي او داسې د یو پلانینګ په حساب سره په تدریجي ډول سره د یو میکانیزم له لارې خپل هیواد ته په ارامه فضا کې لاړ شي، نه داسې چې ټیل ماټیلي نیولي ډیپورټیشن یې ښځو ماشومانو وضعیت پکې معلوم نه وي، نو دوی له دغې ورځې څخه یریږي. نو انشاءالله امید دا دی چې د 13 جون را رسېدو نه مخکې حکومت یونیسیار د افغانستان حکومت سره په ګډه یو تفاهم ته ورسیږي او د دغو خلکو چې دا کم ټیم دی دا ایکسټینډ کړي او ورسره دلته افغانان وکولی شي تر یو څه مودې پورې د تیر په څیر په ارامه فضا کې خپل ژوند وکړي او ورسره د افغانستان حکومت ته هم پکار دی چې دا کم خلک افغانستان ته روان دي د دوی لپاره هلته داسې بنیادي کارونه وکړي تر څو خدای مکړه میاشت 2 میاشتې بعد دا خلک یا بیرته پاکستان ته په قاچاقي لارو رانشي او یا دغه ځوانان اروپایي هیوادونو ته د کار روزګار لپاره قاچاقي لارو باندې لاړ نشي چې دا بیا نور هم د افغانانو مشکلات په ځای د دې چې کم شي دا زیاتیږي، زموږ ځوانان په لاره کې مړه کیږي، زموږ چې د ځوانانو کومه قوه ده زموږ ځوانه ډله چې کم ده هغه مهاجره کیږي له هیواد څخه. نو دا ځینې مسایل افغانستان کې هم شته دي چې کله یو څوک د کور لپاره ځای ونه لري، یو څوک کار روزګار ونه لري نو هغه مجبوریږي چې هغه قاچاق ته مخه وکړي، هیواد پریږدي، خارج ته لاړ شي. نو باید دغو شیانو ته پام وشي او د کوم افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي باید د افغانستان حکومت دې ته اولویت ورکړي، دلته پاکستاني چارواکو سره خپل روابط لا مضبوط کړي او ترې نه غوښتنه وکړي چې په افغانستان کې فی الحال که څه هم امنیت شته دی ولې بیا هم ځینې مسایل مشکلات شته دي او حکومت هم دې ته آماده نه دی چې دا ټول افغانان په یو ځای افغانستان ته لاړ شي. نو د دې لپاره د درې واړو ترمنځ د پاکستان حکومت، د افغانستان حکومت او یونیسیار باید یو تفاهم وي چې دغه خلک په ابرومندانه توګه خپل هیواد ته ستانه شي. نو امید ده انشاءالله چې په نږدې راتلونکو کې د پیوار کارډ لرونکو چې دغه کومه موده ده دا د تیر په څیر یو ځل بیا وغځول شي او دغو افغانانو ته اجازه ورکړي چې په پاکستان کې خپل ژوند په ارامه فضا کې وکړي. ډیره مننه.